طالبانو ته د اوښتو تازه تلفاتو په اړه د جنرال تادین خان څرګندونې. پاکستان کې روغتونونه څنګه له وسلوالو طالبان ډک دي، په دې اړه تادین خان تازه څه ویلي دي. هیله د ویډیو تر اخره راسره وګورئ. درنو لیدونکو او مینوالو السلام علیکم، وخت مو پخیر. جنرال تادین خان وایي د پاکستان روغتونونه د طالبانو په اجسادو ډک دي. د کندهار امني قومندان جنرال تادین خان وایي د پاکستان روغتونونه د هغو طالبانو په اجسادو ډک دي چې له افغان ځواکونو سره مخامخ جګړه کې وژل شوي. تادین خان د تیرې شپې د یو برید یادونه کړې ده چې د کندهار ولایت په شاولی کوټ ولسوالۍ کې ترسره شوی دی. د تادین خان په خبره شاولی کوټ کې د افغان ځواکونو د هوایي بریدونو پر مهال 10 طالبان وژل شوي او ګڼ نور ټپیان شوي دي. هغه زیاته کړې څوک چې له پاکستانه کندهار ته په بده سترګه راځي انجام به یې مرګ وي او وژل کیږي به. لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو تر پایه راسره لیدلی وي. که مو دا مطلب خوښ شوی وي نو دا ویډیو لایک کړئ د سره او چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت.